السلام علیکم ستړي مشئ زه صفي الله ستانکزی یم تاسو د ازادي سټوډیو خبرونو ته رابولم. عمران خان د پاکستان صدراعظم شو. هغه ته نن د پاکستان د پارلمان له 342 غړیو تر نیمايي زیاتو وکیلانو رایه ورکړه. عمران خان ژمنه کړې چې له افغانستان سره د امنیت په ټینګښت کې همکاري کوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر د ملک نوې صدراعظم وټاکل شو. هغه د مسلم لیگ نواز ګوند کاندید شهباز شریف ته ماتې ورکړه. عمران خان د جولای 15 پارلماني ټاکنې ګټلې وي او ډاډ یې ښودلی و چې د صدراعظمۍ د ترلاسه کولو لپاره کافي اندازه وکیلان دته رای ورکوي. د پاکستان نورو لویو او وړو سیاسي ګوندونو پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې بللې وي. عمران خان ویلي و چې یو نوی پاکستان جوړوي او په ملک کې به اساسي تغییرات راولي. هغه گاونډ افغانستان سره هم د ښو اړیکو پاللو ته ژمنه ښودلې او ویلي دي چې افغانستان له ډیره وخته ناامنۍ ګاللې دي. د هند په کرالا ایالت کې د ورانونکو او مرګونو سیلابونو له امله د مړو شویو کسانو شمېر زیات شوی دی. نن د مړو کسانو شمېر 160 اعلان شوی، د پرون تر اعلان 2 برابره زیات. ژغورونکو ټیمونو تر اوسه پورې څه باندې 2 لکه کسان له کرالا څخه نورو ځایونو ته بیولي دي. ژغورل شوي کسان په موقتي کمپونو کې اوسي. ټول ټال 2,23,000 کسان موقتو کمپونو ته انتقال شوي. تر پنځشنبې پورې 70 تنه مړه شوي وو، خو نن چارواکو وویل چې د مړو شمېر 140 ته رسېدلی دی. په کرالا کې دا سیلابونه 9 ورځې مخکې راوتلي وو. په یوه لسیزه کې تر ټولو ورانونکي او مرګوني سیلابونه بلل شوي دي. امریکا متحده ایالتونو ګواښ کړی چې که ترکیه امریکایي کشش ژر آزاد نه کړي ډیر بندیزونه به پرې ولګوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د پنجشنبې په ورځ وویل انقره او واشنګټن کولی شي په اسانۍ خپل مخالفتونه هوار کړي، خو نه د امریکا په اوسني سیاست. د امریکا د متحدو ایالاتو کابینې د پنجشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې د ترکیې د کابینې پر نورو غړو به بندیزونه ولګوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منچن وویل که ترکیه اندریو برونسن امریکایي عیسوي وایز یا پریست ژر خوشي نه کړي پر نورو ترکی وزیرانو به بندیز ولګوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې غونډه کې وویل ترکیه دا نه ده ثابته کړې چې د امریکا ښه ملګرې ده. 50 کلن برونسن له 2 کلونو راهیسې د جاسوسۍ په تور په ترکیه کې بندي دی. د امریکا د خزانه وزارت د اګوست په لومړۍ نیټه د ترکیې د عدلیې او کورنیو چارو پر وزیرانو بندیز ولګاو او ویل چې دا وزیران د امریکایي پریست په بندي کولو کې لاس لري. ترکیه هم ورته کار وکړ او پر 2 امریکایي چارواکو یې بندیزونه ولګول. د اسیایي هیوادونو 18 دور لوبې د اندونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې پیلېږي. دا لوبې د اګست له 18 د سپټمبر تر 2 دوام کوي. افغانستان هم لسګونه لوبغاړي ورلېږلي دي. په اندونیزیا کې د آسیایي لوبو د پرانستې او خاتمې مراسم په دې سټوډیوم کې ترسره کیږي. د آسیایانو لپاره تر اولمپیک وروسته دا تر ټولو مهمې لوبې دي. 45 آسیایي هیوادونو په دې لوبو کې برخه اخیستې ده. افغانستان هم په 14 ورزشي رشتو کې 80 لوبغاړي ورلېږلي دي. ما رشته‌های ما اتلتیک است، بسکتبال است، آببازی است، بدمنتون است، پهلوانی است، بوکس است، ووشو است، کورش است، جوجیتسو است، رگبی است، کاراته است، تکواندو، وزنه‌برداری، والیبال و جودو. افغانستان له 1950 کال راهیسې په آسیایي لوبو کې برخه اخیستې چې ټول ټالې 15 د نقرې او 6 د برونزو مډالونه ګټلي دي. اوس به هم چین ته لاړ شو چیرته چې د 3 جوړو له ودونو که څه هم څو کاله تیر شوي خو اوس یې د واده جامې په تن کړي او عکسونه یې اخیستي دي. دوی دې کار ته سخت خوشحاله دي. د دغو مینانو د خوب چې اوس رښتیا شو. د واده له کمیس سره عکس ایستلې یوه هیله وه. آرایشګرو هم مفته آرایش ورکړی دی. چن ګوژین 84 کلن دی او ښځه هم 82 کلنه ده او اوس تازه د واده عکسونه باسي. مخکې په چین کې داسې کمیسونه چا نه اغوستل او نه امکاناتو. 18 کاله مو له واده تېرېږي خو کله مې عکس نه دی اخیستی. نن د دغو عکسونو په ایستلو داسې حس کوم چې نوی مې واده کړی وي. د جوړې په چین کې د مینانو د ورځې په مناسبت په دې مراسمو کې برخه واخیسته. د دغه محفل جوړونکو ویلي دي چې یوازې غوښتل دا په عمر پاخه میړه او ښځه خپلو ارمانونو ته ورسیږي.
له تاسو مننه چې ازادي سټوډیو مو وکتله. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک کتلی شئ. د خدای په امان.